بیا یوه ښځه راغله پیغمبر اسلام ته ویل یا رسول الله ما ته دا راوښته چې د خاوند پر ښځه باندې څه حق دی. پیغمبر اسلام ورته وفرمایلې چې د خاوند ټول بدن خراب سوی دی، الرجي سوی دی، زخمي سوی دی، هغه پیپ اوبه بل بې ادبي دي ډېره معافي، دا بدن دې ځای ته رسېدلی دی. اوس د خپله کور والا راولاړ په ټیشو پیپر نه، په یو نرمه کپړه باندې نه، په هغه ډیټول باندې نه، الله رسول فرمایي په خپله ژبه د بدن ورصفا کې لا یې حق نسي ادا کولی. صحیح شو؟ د الله رسول فرمایي که یوه ښځه په داسې حال کې مړه سوه چې خاوند جن ناراض و، دا به سیده جهنم له راځي. د الله رسول فرمایي که یو ښځه په داسې حال کې مړه سوه چې خاوند جن راضي و، دا به جنت له راځي. صحیح شولو؟ اوس دې ښځې ته ته وګوره چې ښځې ستا څه خانه خرابه ده. ټیک دی د خاوند د وروره سره به ته پر ژبه به دې زار پراته یي، د خوره سره د خاوند ژبه به چلوې، د مور پلار دا خاوند خو ته ولې. یو سړي ما ته ویل مولوي صاحب کور والا مې ډېره بې ادبي کوي، یوه ذره مې احترام نه لري، او حال دا دی ما د دې یو شی نه دې ورمانده کړی. مال نیک کوي ولیا نیک کوي، ملګر سره یې نه کوي ولیا هر څو مې ورته ویلي دي. مال بس یوه ورځ ورته ووایي چې خدای دې کونډه کړه چې بیا ناسته یې زما و قبر ته، بیا ته غواړه ما زه به نه یم. صحیح شولو؟ خدای دې هغه ورځ پر تا راولي چې تا ته درک معلوم چې مېړه وایي وڅه. هر څوک به یو څوک پیدا کړي، هر څوک به در یو ځای ورسېږي، لیکن د ښځې چې خانه خرابه سوه، خاوند یې مړ څلو، بس په ملا غوټه ماته سوه. که رښتیا دا ښځه ده، که رښتیا ضمیر لري، که رښتیا ایمان لري، که رښتیا کلمه لري، که نه نو زه په مخه دې ښه بیا ځان بیا به ناسته یې د بل و فقرو ته، بیا به ناسته یې د بل و خیراتو ته، ناسته به یې د بل و زکاتو، د بل و صدقو ته چې څوک په څه نه کړه. پخوا تا ځوان غلام درلودی، غلام ستا خاوند ستا غلام و، تا به څه ویلي نو ده به بیا تا لره ماښام راوړل. او نن ته راولاړه سولې تا د خپل خاوند دومره زهیر کوي، دومره زهیر کوي چې نن تا ته الله دا ورځ د ښکاره کړی